د کہانی شروعات کیږي د یو لایټ هاوس نه چلته یو روز نیمه جنې د خپل پلار سره اوسېږي او هغه مور مرګ شوی وي د دې د وجه هغه د خپل پلار سره په دې لایټ هاوس کې اوسېږي او یو ورځ د روز نه خپل پلار ته پوښتنه کوي کو تا زما د سوال صحیح جواب راکو نو زه به تعالی د دې لایټ هاوس چابي درکما د پلار ته دا سوال وکي چې دا لایټ هاوس د سره لپاره جوړ شوی دی نو دلته ته روز وایي چې دا د دې لپاره جوړ شوی دی چې موږ بهري جهاز ته صحیح اطراف وخایو نو د روز پلار روز ته وایي چې نه کو تا مال د دې صحیح جواب راکو نو زه به تعالی چابيان درکما او کله بم چې د شپې روز ود کېدا نو پلار به ته یو کہانی ویلا او یو شپه روز پلار وایي چې زه د یو سمندري سفر باندې تلو ما چې ما سره یو فلپ نومي مرګري مو او موږ د یو قیمتي کاني تلاش پسې تلو خو د سمندر په طوفان کې گیر شو د دې د وجه هغه مرګري مانه بیل شو خو دې کې اچانک د روز پلار ته کول راشي ورته دا وایي چې یو جهاز په سمندر کې گیر شوی دی چې دې سره هغه روز ود کی او هغه جهاز طرف ته روان شي د شپې په ټایم کې روز خوب وویني چې هغه په اوبو کې ډوبېږي او ولته هغه خپل پلار مو ویني په سبا باندې څه خلک روز لراشي ورته دا وایي چې ستا پلار په دې دنیا کې اوس نشته چې روز دا خبره ووري نو هغه ډېره زیاته خفه شي او په جړا شي دې نه پس د روز د پلار د مرګري کول راشي او هغه روز ته وایي چې ستا پلار دا غوښتل چې هغه د هغه مرګري فلپ سره اوسېږي چې دا د روز تره وي چلته د هغې تره راشي او دا ځان سره راولي او د روز تره سره ډېرې زیاتې پیسې وي او د هېڅ شیز کمې ورسره نه وي خو هغه ته دا پته نه وي چې وړو سره به څنګه سلوک کې او څنګه خبرې به ورسره کې او اوس یو شپه روز اوده وي چې دې کې اچانک د هغې هغه ګوډاګي ژوندي شي چې هغه د وګوري نو ډېره زیاته حیرانه شي او د هغې د بیډ ټوپې هم ډېرې زیاتې اوږدې شي او دا به هر طرف ته روانه کړي چې لږ وخت پس دا یو سیند ته ځان سره بوځي او هغه لایټ هاوس طرف ته روانه کړي خو دا اصل کې یو رښتیا دنیا نه ده بلکې دا د خوبونو دنیا ده چې په هغه لایټ هاوس کې د هغې ملاقات یو فلپ نومي سړي سره وشي او دا د روز تره نه بلکې هغه فلپ دی چې د کوم باره کې به ورته پلار کهانۍ کولې چې دوی یو قیمتي کاڼي تلاش پسې تللی وي او بیا بیل شي نو فلپ ته د پلار باره کې تپوس وکړي نو روز ورته وایي چې یو شپه هغه سمندر ته تللی او هغې نه پس هغه نه دی راغلی نو فلپ چې دا خبره ووري نو ډېر زیات خفه شي خو هغه روز ته دا ووایي چې ستا پلار سره یو نقشه ده او هغه نقشه د یو غار باره کې ده چې هلته ډېر زیات قیمتي کاڼي دي او هغه کاڼي چې زما لاس له راغلل نو زه په هغې باندې هر کار پوره کولی شم او فلپ ورته دا ووایي چې ته د هغه کاڼو په ذریعه باندې خپل پلار سره میلاوېدی شي نو روز چې دا خبره ووري نو ډېر زیاته خوشحاله شي ولې چې هغې خپل پلار سره میلاوېدل غوښتل خو دا د خوبونو دنیا وي فلپ ورته وایي چې ته به اصلي دنیا ته ځې او هغه نقشه به را پیدا کړې دې نه پس فلپ روز له یو دیکه ورکړي چې دې سره د روز سترګې کولاو شي او په سبا باندې د روز تره روز سکول ته راولي چې هلته د هغې ملاقات یو ټیچرې سره او یو هلک جمال سره وشي چې روز جمال ته د خپل پلار باره کې ووایي د شپې په ټایم کې روز له خپل تره راشي او دا دواړه یو بل سره خبرې کوي چې دې نه پس روز خپلې کمرې ته راشي اوده شي او د هغې چې سترګې کولاو شي نو د دې هغه ګوډاګۍ بیا ژوندۍ شوي وي یعنې دا بیا د خوبونو دنیا ته راغله او هلته د روز د پلار سامان پروت وي چې هغه ګوډاګۍ د دغه سامان نه یو نقشه راوباسي چې دغه د فلپ په کار وه او اوس هغې دا غوښتل چې زه زر تر زره فلپ سره میلو شم چې موږ هغه قیمتي کاڼو له ځان ورسو او دې نه پس روز سکول ته راشي او هغه یو داسې کمرې ته راشي چې هلته راتلل منع دي او د خپل ګوډاګي سره هلته اوده شي چې هغه څنګه اوده شي نو بیا د خوبونو دنیا ته لاړه شي او هغې لایټ هاوس ته ځان ورسوي چې هلته هغې ته فلپ میلو شي هغه نقشه ورله ورکړي نو اوس ورته فلپ وایي چې زه به یوازې دې ځای ته ځمه نو روز ورته وایي چې زه به در سره ضرور ځمه چې دې نه پس فلپ راضي شي د روز ځان سره بوتلو دپاره او فلپ روز ته یو نقشه وښیي او ورته دا وایي چې دا ما د یو پولیس نه پټه کړې ده چې هغه اوس ما پسې لګېدلې ده دې نه پس فلپ هغه نقشه کې دې ته هغه جادوي دنیا وښیي او هغه ځای ورته وښیي چې کوم ځای کې دا قیمتي کاڼي پراته دي دې نه پس دوی یو داسې ځای ته راشي چې هلته هر انسان ډانس کوي او دراصل دا هر سړی خپل خوب ویني چې دلته فلپ هم ډانس شروع کړي او دغه دوران کې اچانک هغه پولیس افسر راشي او دراصل هغه فلپ پسې راغلی وي چې هغه طرف ته تمانچه نیولي وي چې دې ګرفتار کما خو دې کې اچانک یو مونسټر راشي او دغه مونسټر چې د کم باره کې به د روز پلار روز ته د هغې باره کې کهانۍ کولې چې دا په روز باندې د حملې دپاره راغلي وي چې زر دوی د هغه ځای نه راوځي نو فلپ ورته وایي چې دا مونسټر د دې د وجې راغلو چې تا دا په سوچ کې راوستی و د دې د وجې دا ستا په خوب کې راغلو او زر روز د هغه ځای نه غیبېدل شروع شي او هغه زر راپاسي چې هغه خپل اصلي دنیا کې وي او دراصل دا د خوبونو دنیا ته هلته شي چې کله دا اوده وي او د شپې په ټایم کې د روز سره روز ته کهاني وایي چې دې سره روز اوده شي او هغه دوباره د خوبونو دنیا ته راشي چې هلته فلپ سره میلو شي نو فلپ د نقشه والي ورته دا ووایي چې ته واپس خپلې دنیا ته لاړه شه ته یارېدلې او د دې د وجې تا ته د یاري خوبونه راځي او دا زموږ دپاره خطره ده نو دلته ورته روز وایي چې زه د دې ځای نه بعد ځم چې تر څو پورې خپل پلار سره نیم میلو شوي او روز د فلپ نه دا تپوس وکړي چې ته په اصلي دنیا کې څه ولې هغې ته دا پته وه چې فلپ هم یو خوب ویني د فلپ ورته وایي چې ما ته پته نه لګي زه د ډېر وخت نه په دې ځای کې یم دې کې اچانک هغه ایجنټ دوی پسې بیا راشي چې دا دواړه په یو ټرک باندې کینو د هغه ځای نه تښتي او هغه ټرک یو ماشوم چلی چې دې کې اچانک د دغه ماشوم نه د ټرک دا بیلنس ګډوډ شي او دوی سمندر ته وروغورځېږي چې لږ وخت پس دوی د اوبو نه راوځي او یو کموډ باندې بهر راوځي د دې نه مخکې چې دوی د دې ځای نه وځي دلته هغه ایجنټ راشي او هغه په دوی باندې ټایم ګن نو چلی چې دې سره د دوی حرکت ډېر زیات
فیصلو شي او هغه ایجنټ دوی ته وایي چې زما عمر 116 سال دی او مال پکارو چې زه ریټایر شمه خو ساده وجه زه نه یم ریټایر ولې چې زه به تا نیسم او هغه نه پس حالات نورمال شي او دغه ایجنټ فلپ یې ګیر کړی وي او ایجنټ فلپ ته دا وایي چې په اصلي دنیا کې ستاسو پروا نه کوي د دې د وجه ته په اصلي دنیا کې تر اوسه پورې پاسېدلې نه او هغه نه پس دا ایجنټ دا دوانه په جیل کې واچي نو ولته فلپ ډېر په خفګان سره وایي چې دا رښتیا دي په اصلي دنیا کې زما څوک پروا نه کوي د دې د وجه زه نه یم پاسېدلی ما ته اوس دا پته نه لګي چې په اصلي دنیا کې زه یم څوک دې نه پس هغه ایجنټ راشي او هغه روز بهر روباسي ورته دا وایي چې تاسو روز دوه لارې دي یا خو ته فلپ سره همیشه لپاره دلته قید یا تر دې ځای نه ځه نو دلته روز ورته ډېر په خفګان سره وایي چې زه صرف د خپل پلار سره میلاوېدل غواړم نو دلته ورته د ایجنټ وایي چې داسې کله هم نشي کېدی دا صرف ستا خیالونه دي او په رښتیا کې داسې څه نشته چې دې سره اچانک روز د خوب نه راپاسي او دې نه پس هغه په ژړا باندې خپل تره له راشي او دا ورته ووایي چې ما ته خپل پلار ډېر زیات یادېږي نو د هغې تره روز ته یو ویډیو ولګوي چې په هغې کې د روز پلار او د هغې تره دواړه وي او د روز تره بالکل هغسې کپړې اچولې وي چې څنګه فلپ اچولې وي او هغه روز ته دا م ووایي چې په ورکوټي والې به ما او ستا پلار به ډېرې زیاتې لوبې کولې او ما به یو فلپ نومې کرکټر پیښې کولې او موږ به ډېره په خوشحالۍ زندګي تېروله او وخت تېرېدو او چې ستا پلار ځوان شو نو هغه واده وکړو او د واده نه پس هغه د لایټ هاوس ته اوسېدو دپاره لاړو ما خو ستا پلار ډېر منې کړو خو هغه زما ونه منله د دې د وجې هغه سره بیخي ما ختمه کړه او هغې نه پس هغه سره زه میلاو شوی م نیمه او ما به صرف خوبونه لیدل چې په هغې کې ما یو فلپ نومې سړی لیدو او اوس ډېر وخت شو ما نه هر څه هېر شوي دي او هغه فلپ نومې سړی زما خوب ته نه دی راغلی نو دلته روز پوه شي چې زه په خوب کې کوم فلپ نومې سړی وینم هغه بل څوک نه بلکې زما تره دی او د دې د وجې زما تره خوب نه ویني چې د هغې د وجې فلپ د 13 کالونو د خوبونو دنیا کې ګیر دی او په سبا باندې چې هغه سکول ته راشي نو هغه واپس هغه ځای ته راشي چې هلته راتلل منع دي او هلته د خپل ګوډاګي سره وده شي چې دا واپس د خوبونو دنیا ته راشي او هغه زر فلپ له راشي چې هلته هغه ایجنټ قید کړي وي او د ټولو نه مخکې هغه فلپ را آزاد کړي او دوی چې د دې ځای نه تښتي نو د هغې مخې ته بیا هغه ایجنټ راشي او دې نه مخکې دغه ایجنټ چې څه وکړي روز په دغه ایجنټ باندې هغه تمانچه وچلي چې د سره د هغې حرکت بند شي او دا هغه ځای نه وځي او دې نه پس دوی یو داسې ځای ته راورسي چې هلته هر طرف ته واوره وي چې دوی د یو بل سړي خوب ته راورسېدل چې هغه په غټو غټو مرغو باندې ناست وي او الوځي خو هلته هغه ایجنټ هم راورسي او دا دواړه هم په غټو مرغو باندې کیني او دا هغه ځای نه وتښتي او دې نه پس دوی هغه کور ته راورسي چې د کم په ذریعه باندې دوی هغه قیمتي کاڼو له ځان رسولی شي او دوی هغه کور ته وردن نه شي او چې څنګه بهر راوځي نو دوی یو غټ سمندر ته راغلي وي چې هلته ډېر زیات تیز طوفان وي خو دا هغه ځای ته تلو نه مخکې روز فلپ ته وایي چې ته د یو بل انسان خوب او هغه ته هېر کړې او ته د بل چا نه بلکې زما د تره خوب یې حالانکې هغه په اصلي دنیا کې ویښ دی خو هغه ته هېر کړې او روز به ته دا م چې زما تره اوس بالکل خفه وي او هغه اوس بالکل ځان نه وي او نه چا سره خبرې کوي او هغه په زندګۍ کې زما نه بغیر بل څوک هم نشته او هغې دواړه خبرې کوي چې په هغه بیسمنټ کې ټیچره راشي او روز د خوب نه راپاڅي چې دې سره هغه ډېره زیاته ویریږي د هغې نه پس د هغې تره راوغواړي سکول ته او د ټول هر څه باره کې ورته ووایي او د روز تره چې روز کور ته راولي نو هغه ورته ډېرې زیاتې خبرې کوي او دا هغه ځای نه خپلې کمرې ته راشي او اوس چې شپه شي نو روز بهر راوځي نو د هغې تره وده وي چې هغه اوس دا فیصله وکړي چې زه به د هغې لایټ هاوس طرف ته ځمه او هغه یو کښتۍ کې کښېني او هغه لایټ هاوس طرف ته روانه شي او دا فیصله وکړي چې زه به اوس په هغې لایټ هاوس کې اوسېږم خو په سمندر کې ډېر زیات تیز طوفان وي او د سمندر دا لهرونه دومره تیز وي چې دې سره د روز هغه ګوډاګۍ اوبو ته پرېوځي او هغه چې څنګه د هغې بچ کولو کوشش کوو دې کې روز وخویږي او سر یې ولګي او هغه ځای کې بېهوشه شي او هغه بیا د خوبونو دنیا ته لاړه شي چې اوس هغې ته پته وي چې هغه قیمتي کاڼي کوم ځای پراته دي او هغه هغه ځای ته هم رسي چې هغه یو قیمتي کاڼي راوچت کړي دې کې د سمندر نه یو ډېر غټ مونسټر راوځي چې هغه د دې کاڼي حفاظت دپاره وي د دې نه مخکې هغه مونسټر چې روز ته څه نقصان ورورسوي هلته فلپ په جهاز کې راشي او دا د هغه ځای نه بوځي خو هغه مونسټر اوس هم دوی پسې شاته رالګېدلي وي او بل طرف ته په اصلي دنیا کې د روز تره د روز د بچکولو دپاره را روان شوي وي چې هغه د سمندر چپونو د سمندر طوفان نه ډېر زیات یریږي او دې نه بس فلپ او روز د لایټ هاوس طرف ته ور روان شي چې هلته هغه مونسټر راورسي چې دې سره د روز د لاس نه هغه قیمتي کاڼي پروزي فلپ خو زر هغه قیمتي کاڼي پسې ورشي خو هغه د هغې مونسټر په لپیټ کې ګیر شي د دې نه مخکې هغه مونسټر چې فلپ ته څه نقصان ورورسوي فلپ هغه قیمتي کاڼي د روز طرف ته ورخطا کړي چې روز هغه کاڼي په لاس کې ونیسي او دا ووایي چې فلپ زما د تره د خوبونو دنیا ته لاړ شي او هغه چې دا څنګه ووایي نو هغه ځای نه فلپ غیبېدل شروع شي چې بل خوا د روز تره هغه کې ډېر زیات طاقت راشي او هغه اوس د دې سمندر چپو سامنې کولو دپاره تیار وي او هغه د روز بچ کولو دپاره سمندر اوبو ته ور ټوپ کړي او دې نه مخکې چې روز ډوبه شي د روز سره هغه بچ کړي او د خوبونو په دنیا کې روز باندې چې هغه مونسټر څنګه حمله کوي هغه اچانک هلته غیب شي چې دې نه پس روز هغه ځای نه راوځي او هلته د هغې ملاقات بیا ایجنټ سره وشي او هغه ایجنټ ورته دا ووایي چې زه اوس خوشحاله یم چې فلپ د دې ځای نه لاړو خو روز خوشحاله نه وي ولې چې هغې سره اوس هغه قیمتي کاڼي نه وي چې د هغې په وجه هغه خپل پلار سره میلو نه شي او هغه دا خبره ایجنټ ته وکړي خو هغه ایجنټ ورته څه ونه وي او د هغه ځای نه روانه شي دې نه پس هغه خپل ګوډاګۍ راوچت کړي چې دې کې اچانک د هغه د خولې نه هغسې قیمتي کاڼي راوځي چې روز هغه
دغه کاڼي ویني نو ډېر زیات خوشاله شي او دغه کاڼي په ذریعہ باندې روز خپل پلار سره ملو شي چې هغه د لایټ هاوس کې ولاړ وي او هغه دوه یو بل سره ډېر زیات خبرې وکړي او ډېر زیات خوشاله وي. د دې نه پس روز پلار وای چې تاسو اوس پکار چې اصلي دنیا ته لاړ شي او یو نوې ژوندۍ شروع کړي چې دغه اچانک روز په هوش کې راشي او دغه مخ ته دغه تر ولاړ وي چې روز په هوش کې راشي نو دغه ترم ډېر زیات خوشاله شي او دوی اوس یو نوې ژوندۍ شروعات شروع کړي چې دې نه پس روز سکول ته راشي د سکول نه پس هغه خپل تر سره ملو شي او د پلار په کېشته کې کینی اول تر روان وي چې دې سره دا دوه ډېر زیات خوشاله وي او دې سره دا کہانی ختم شي. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ.